کچری تاسو وایي چې زموږ په وجود کې د هر یو اندام په صحیح طریقه باندې روان وي او خپل کار دی کوي. د هغې سره کچری زموږ په وجود کې لږه شان د وینې کمزورتیا وي یا زموږ چې کم اعصاب دي د هغې کمزورتیا وي یا زموږ برین کم مازغه دي د هغې کمزورتیا وي یا زموږ چې کومې پټې دي د هغې کمزورتیا وي دا دې هم ورسره ټیک شي. او یا کچری زموږ په وجود کې هغه طاقت کم چې د بیمارو خلاف زموږ په وجود کې دننه جګړه کوي کوم ته چې امیونټي ویلی شي دا دې هم ورسره طاقتور شي. او د دې سره کچری زموږ د جوړونو او زموږ صحت ډیر زیات کمزوري وي دا د هم ورسره صحتمند شي. او کچری ماشوم یا غټ انسان ته لوږه نه لګیږي نو دا لوږه لګېدل د هم ورسره شروع شي. نو د ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم لایسوویټ شربت چې لیدي شي د علاماتو دپاره استعمالیږي. او د ټولو علاماتو له ځکه استعمالیږي چې په دې کې کوم ویټامین بی کمپلیکس او ویټامین سی پلس لایوسین دي دا د ټولو علاماتو له جوړ شوي دي. او د دې لایسوویټ شربت سایډ افیکټ او نقصانات دا دي خو دا هله راولي چې دا کله تاسو اوور ډوز کې مطلب په یو ټایم باندې تاسو ډیر زیات دا استعمال کی چې دا زړه چې کولی شي انسان ته الټې ور وستلی شي د انسان خېټه خرابولی شي یعنی پیچس طرف ته بولی شي یا انسان قبض طرف ته بولی شي کوم ته چې کانسټیپیشن ویلی شي او د هغې سره د انسان په سر باندې درد هم راوستلی شي. او یا کچری تاسو دا لایسوویټ شربت استعمال کی تاسو په وجود باندې د الرجی علامات راولي یا هغه مریضان چاته چې شوګر وي یا هغه زنانه کومې چې حاملې وي یا ماشومانو ته پی ورکوي نو د دې شربت استعمالولو نه وړاندې به خامخا یو ځل د ډاکټر نه تپوس کوي. نو کچری تاسو دغه شان ویډیوز کې انټرسټډ یې نو دغه شان ویډیوز انفارمیشن دپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کولی شئ او دا ویډیو د نورو سره هم شیر کولی شئ چې هغوی ته هم فایده وشي. شکریه. الله حافظ.